سلام، اوس هم څو لنډ خبرونه. د ننګرهار د غنخیلو ولسوالۍ په مرکزي جومات کې د یوې چاودنې له امله 2 ماشومان ټپیان شول. د دغه ولایت د والي ویاند زیاتوي دغه پیښه نن سهار په یاد جومات کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په دې پیښه کې یاد جومات هم زیانمن شوی دی. ولسمشر غني په یو فرمان سره له ملي شورا غوښتي چې د 1393 کال د نیمایي بودجې د تر وروستي کېدو پورې خپلو فوقالعاده ناستو ته دوام ورکړي. د افغان دولت د کال د نیمایي بودجې چې څه باندې 440 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې 2 ورځې مخکې د ولسي جرګې د غړو له لوري د سرچینو د نه مشخصېدو د 15 نوو واحدونو لپاره د بودجې تشخیصولو او د توازن د نشتوالي له امله په غوڅ اکثریت سره رد شوې ده. د قانون له مخې په اوړي موسم کې د ملي شورا د غړو رخصتیانې د زمري له لومړیه پیل او د وږي تر 15مې دوام کوي. یو 15 کلن ماشوم په کابل کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي دغه ماشوم چې ذبیح الله نومیږي 2 ورځې مخکې د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اړوند له باغ قاضي سیمې تښتول شوی او انسان تښتونکو د هغه د خوشي کولو په بدل کې د 100,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. خو تر هغې مخکې تېره ورځ د کابل ښار د درېیمې ناحیې له شاوخوا سیمو د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد او بیرته کورنۍ ته سپارل شوی دی. د سرچینې په وینا د دغې پیښې په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي. ولسمشر غني وایي د افغانستان تولیداتو ته د نړیوالو بازارونو د موندلو لپاره بنسټیز کار پیل شوی او له زیاتې پانګونې ته اړتیا لرو څو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ معیارونه او صادرات زیات شي. ښاغلي غني تېر ماښام د میوو او سبزیجاتو د صادراتو زیاتوالي په اړه غونډه کې زیاته کړه تر هغو چې خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر نه کړو زموږ صادرات په خپلو پښو نه درېږي او هر څومره چې زموږ تولیدات معیاري شي صادرات او محصولات ته بازارونه هم زیاتیږي. د خصوصي برخې په وینا یوازې په روان کال کې له 12,000 ټنو زیاته میوه او سبزیجات د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي دي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې 25 طالبان ووژل شول. د 209 شاهین قل اردو مسؤلین وایي په دغه برید کې چې تېره ورځ په رحمت آباد سیمه کې ترسره شوی یو شمېر طالبان هم ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بمباریو کې د یارې ډلې یو موټر 9 موټرسایکله او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او ولسمشر غني وایي تر راتلونکو څو ورځو به د بلوچي ژبې د اکاډمۍ د جوړولو حکم صادر کړي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د بلوچ قوم له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د هېواد د نورو ژبو په څېر بلوچي ژبه زموږ یوه تاریخي او برجسته ژبه ده او پر هغې به هم پانګونه وشي. د نوموړي په وینا له دې سربیره به د ولسمشر د بیان په دفتر کې یوه خبري برخه په بلوچي ژبه هم جوړه شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.